دا ما هلته نه راوستل بس خبرې وکړه چپ شه. دې ځای نه وخت همار باندې پام و هغه نه شاته کیمره هم لګېدلې هلته نه مې نه هغه ته لیدلې هغه سره کیمرې وي. ما نه دي راخیستې دا چې څوک کوي تا ته ماده تربیت ته ښودلی دلته هلکانو په مخ کې ته ودرېږه دلته نه هلکانو په مخ کې دې بې عزته کومه. دا چې څوک کوي دا دوکاندار زما ډېر عزت کوي پوه شوې او دې زما ډېر قدر کوي ځکه چې یو ښایسته وخت مې ورسره تېر کړی دی مزیدار وخت مې ورسره تېر کړی پوره اته کاله ورسره ما کار کړی او ډېر زیاته زمونږ خو خپل لکه عزت دی که نه دې دوکان کې دوکان دی ها پوره اته کاله ځان ته څه وایي ډېر زما یو دلته ډېر به ډېر عزت کوم زما به ډېر زیات قدر کوم خبره پوه شوې ډېر ښه سړی او ما سره ډېر ایماندارۍ وخت تېر کړی ټکټ یې کوي پاکستان راځه او ټکټ یې کوي دا دوکان دی پوه شوې او دا وګوره فریجونه دلته ما به پیپسي به راواخېسته ګاګ به چې راغی ما به دلته نه پیپسي راواخېسته ګاګ له مې ورکړه ګاګ به ما ته مننه وي ډېر مزېدار وخت مې پکې تېر کړی بجلي به دې دوکان کې نه تله ښه راځه دوکاندار دا دوی لاړم دی خیال دی السلام علیکم بوس وعلیکم السلام غني سالت دی خیریت دی خیر شکر دی ډېر دا زما بوس د سره ما ته کاله کار کړی دی څنګه د ایماندارۍ وخت مې تېر کړی دی ډېر وخت بعد راغلی او ډېر وخت پس اصل کې بیا هغې نه پس زه دوبۍ ته لاړم هغې نه پس سعودي ته بیا پکې اټلي ته لاړم نو ډېر وخت زما لکه چې مسافرۍ کې تېر شو که نه خو ده ته ووایه ما څنګه وخت تېر کړی تا سره ډېر ښکلی وخت یې تېر کړی ده خو یې ما سره روغ و ته کله کار وکړي دا زما کشر ورور دی خیر دی دله مې اوس مات بار ویزه کړې دی بزي خو ما وی راځه مونږ په لار داسې تېرېدو ما چې ده سره میلاو نه شم نو بیا به هلته یې کار کړی و هلته یې بوتلی اوس یې دې خوا راوستم دې دوکان کې او سوره ایماندارۍ وخت ما تېر کړی وکړه خبره بلکل ډېر ښکلی وخت یې تېر کړی ستا د مشر ورور ډېر د ایماندارۍ وخت دلته تېر کړی ډېر زیات بالکل صحیح خبره ها نور ته ښه خیریت دی وخت ساه ښه تېرېږي بس مونږ هم داسې کار کوو مونږ ځو ښه نور بس ځه الله دې عزت وکړه خوشحاله اوسې قدرمند اوسې او چېرته چې مې نو بریالي اوسې کله کله چکر وهه خوشحاله اوسې ډېر ډېره مننه الله دې خو آباد ساته مړه او چېرته چې مې نو بریالي اوسې صحیح ده 50 روپۍ شوې 50 روپۍ شوې د څه شي 50 روپۍ دا هلک د ورور د چپس راواغوسته نه نه مونږ چپ نه دي اخیستی راویغسته ما ولیدو کوم دي ته وښیه ته ما خو نه ما خو نه دي راخیستې ما ولیدو خو خیر ته خو ما سره ته کله کار کړی دلته دا ما هلته نه راوستل بس خبرې وکړه چپ شه دې ځای نه وخت همار باندې پام و هغه نه شاته کیمره هم لګېدلې زه خیر نه نه ما ته به دې ویلو که نه چې چپس دې په کار و ما ته به دې ویلو دا هلته نه ما بس چپ خبرې ته مه کوه ته خبرې مه کوه کیمره لګېدلې زه خیر دی ته خطر وکړم ته کله کار دی وکړم هېڅ خبر نشته دغه خفه نه شي الله دې دغه بیا هم دغه ده څه زه بیا بس به وکړم ده سره انشاءالله زه بل ټایم او دغه دی ځه که نه نه که نه دوست ته وګوره هلکه ما ته به دې ویلي ما به دې چپس اخیستي وو زه خیر دی انشاءالله بیا ملاقات وشي زه خیر دی مخه راشه السلام علیکم غنی خان وعلیکم السلام خیر خیریت دی ورګه د لیک سره مې کار دی راځه بار روزه لږ بار روزه ته لږ بار روزه نه دا خبره وره دا ته د چا د طریقې خولي دي دا ما هغه دوکان نه راو دلته مې نه دي تا راخیستې دلته نه راغستي وو دلته نه مې نه هغه ته لیدلې هغه سره کیمرې وي ما نه دي راخیستې دا چې څوک کوي تا ته ماده تربیت ته ښودلی دلته هلکانو په مخ کې ته ودرېږه دلته نه هلکانو په مخ کې دې بې عزته کومه دا چې څوک کوي نو ما یو چپس راواخیستلو ګوره تا ته سړی لغونته کې په طریقه لکه په ادب باندې ما ته به دې ویلي ما له پیسې راکړه او بیا چې غلا کوې که نه بیا لږ غلا په طریقه کوه ما دا دوه راغستې دي هغه راباندې نه دی خبره دا تا هم راخیستې دي ما د دوه راغستې خو لکه په طریقه باندې لږ طریقه زده کړه په خبره پوه شو که نه لږ مازغه استعمالوه لږ صحیح مازغه استعمال کړي لږونته کې کپړې تا ته ما طریقې ښولي دي چې لږ په دې طریقه باندې لږ په ادب باندې لږ په دغه باندې د ده نه ما ټول عمر ده سره ما اته کاله کار کړی دی او اته کاله ما دننه روزانه دا چپس وړي دي ځان نه دی خبره او ته دلته دومره په لنډه کیمره کې وړي دي ته بار ملکې خاورې مونږ له مزدوري وکړې زر راځه شابه